بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ ټاپک دی هولي قرآن and biological science. د قرآن او سنت او د biological science یا مطلب د ساينس د یو بل سره ډیر زیات نږدې تعلق دی. قرآن مجید خو 100 کاله مخکې نازل شوی دی او په قرآن مجید کې چې کوم څه دي هغه خو بالکل ټیک ټاک دي، په هغې کې څه شک و شبهه نشته. خو ساينس چې کوم دی نو نن سبا هم لګیا دی او هغه څیزونه دریافت کوي ټایم په ټایم باندې، او ساینټیسټ په دې خبره باندې رسي چې او دا خبره بالکل داسې ده. نو او د قرآن مجید او د ساينس چې کوم دی د یو بل سره ریلیشن دی. په دې ریلیشن باندې چې کله مونږ پوه شو په صحیح طریقه باندې، هم په قرآن مجید باندې پوهېږو او هم په ساينس باندې پوهېږو، نو بیا مونږ به یو څیز باندې ډېر ښه پوهېږو او بیا به زمونږ عقیده نوره هم مضبوطه وي، برابر وي. نو پکار ده چې یو سړی په ساينس باندې هم پوهېږي او په قرآن او سنت باندې هم پوهېږي، نو دی به ډېر زیات ښه وي، ډېر زیات به خوشحاله وي او ډېر زیات به د الله تعالی په دې کائنات کې په څیزونو باندې پوهېږي. صحیح ده؟ الله څوک دی؟ د کریټر اینډ سسټینر اف دی هول یونیورس. الله تعالی خالق دی، کریټر دی، پیدا کوونکی دی، او سسټینر دی مطلب مینټین ساتي دا ټول هر سره چې کوم دی اف دی هول یونیورس. په دې ټول کائنات کې چې دا څومره څه دي نو د دې خالق هم دی، پیدا کړي هم دي، او سسټینر یې دی، مینټین یې هم ساتي، برقرار یې هم ساتي. guided his creatures which lead them to successful survival. الله تعالی چې خپل مخلوق په یو څه طریقه باندې ګایډ کړی وي او مطلب راهنمایي ورله کړې وي، لارې ورته ښودلې وي چې دوی په هغې باندې کامیابه زندګي تېرولی شي. صحیح ده؟ لکه تاسو میږي ته وګورئ په کومه طریقه خپله زندګي تېروي، ملخ ته وګورئ، چینجو ته وګورئ، زمري ته وګورئ، نور مخلوق ته وګورئ، جولا ته وګورئ، که نه مطلب په کومه طریقه باندې خپله زندګي تېروي. In the same way او همدغه شانتي guided human beings انسانانو رهنمایي هم کړې ده in basic questions which puzzled their minds for centuries. څنګه رهنمایي کړې ده؟ په څه کې رهنمایي کړې ده؟ د انسانانو په ذهن کې بنیادي سوالونه وو چې هغوی دوی پزل کړي وو، حیران کړي وو for centuries. د دوی ذهنونه یې د مطلب 100 سال 200 سال 300 سال مطلب centuries پورې چې کوم دی نو د دوی په ذهن کې مختلف قسم سوالونه وو. صحیح ده؟ نو الله تعالی په هغه سوالونو کې هم انسانان څه کړل؟ ګایډ یې کړل او مطلب لارې ورته وښودله. For material guidance and spiritual development. الله تعالی انسانان څنګه ګایډ کړي دي؟ For material guidance مطلب چې کوم material world دی، کوم دنیا کې کوم څیزونه دي نو دې باره کې هم ګایډ کړي دي، او spiritual development روح په باره سره چې کوم دی نو هم ګایډ کړي دي. په څه کې؟ په هولي قرآن کې. ټیک شو؟ According to Quranic teachings, the قرآني تعلیمات مطابق Allah is the creator of all things. الله تعالی د ټولو څیزونو خالق دی. ټول څیزونه الله تعالی پیدا کړي دي، که هغه لیوینګ څیزونه دي مطلب ساه لرونکي دي، ساه ما پکې شته، او که نان لیوینګ دي. لیوینګ مطلب کوم چې زموږ سره مایکرو ارګانیزمز دي لکه بیکټیریا شوه، یا چې کوم دی زموږ سره پروټوزونز وغیره شول، او د دې نه علاوه بوټي چې څومره شول، ځناور چې څومره شول نو دا لیوینګ دی، او د دې نه علاوه چې کوم څه دي نو دا زموږ سره څه دي؟ نان لیوینګ دي. نو زموږ سره چې کوم دی په قرآن مجید کې الله تعالی دا خبره کړې چې الله تعالی د ټولو څیزونو سره خالق دی. Some of the Quranic verses، څه قرآني آیاتونه دي د هغې ترجمه ده نو اوس راځو هغې ته. صحیح ده؟ اولنی نمبر آیات دی زموږ سره په سورې سجده کې آیات نمبر 7 دی. الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين. الذي الله هغه ذات دی احسن كل شيء خلقه چې پیدا کړی دی هر یو څیز ښایسته، وبدأ خلق الانسان من طين او ابتدا د انسان یې کړې ده د خټې نه. صحیح ده؟ ګوره په دې آیاتونو کې به بعضې نیم ځای کې تاسو ته داسې ویلی کېږي چې مطلب انسان د خټې نه پیدا شوی دی، او په بعضې نیم ځایونو کې په قرآن مجید کې داسې ویلی شوي دي چې الله تعالی ټول څیزونه د اوبو نه پیدا کړي. نو د هغې لپاره زه تاسو سره یو بیسیک ساینټیفیک دغه شیر کوم چې ستاسو په ذهن کې دا خبر راشي چې یاره مطلب زموږ سره کله راشي چې د خټې نه پیدا شوي دي، د خاورې نه، نو هغه څنګه؟ او کوم ذهن کې هم داسې راشي چې مطلب د دغه نه پیدا شوي دي، د اوبو نه، نو هغه څنګه؟ نو د دې لپاره یو جنرال یو دغه وایو کنسپټ داسې کار دی. کله چې الله تعالی دنیا پیدا کړه نو دا دنیا ډېره زیاته ګرمه. صحیح ده؟ دنیا انتهایي ګرمه. بیا څه چل وشو؟ started cooling earth crust. دنیا چې کوم دی نو یخېدل شروع کړل، ټایم په ټایم باندې به یخېدل د ټایم سره سره. نو په دې باندې د پاسه ارت کرسټ راغی. صحیح ده؟ مونږ وایو که نه کرسټ، منټل او کور دا چې کوم دی نو مین حصې دي د ځمکې، کوم چې
د ټولو نه بهرنی لیر دی نو هغې ته مونږ څه وایو؟ کرست ورته وایو. دا زموږ سره ارت کرست دی، دا کوم باندې چې مونږ ګرځو، کولیان پکې کوو، فصلونه پکې کرو، دا زموږ سره ارت کرست دی. او بیا چې کوم د دې نه لاندې لاړ شي نو دا بیا زموږ سره مینټل دی. او بیا چې دې خوا راشي کوم دا علاقه ده نو دا بیا زموږ سره څه دی؟ کور دی. نو دا کرست شو، دا مینټل شو، او دا کور شو. نو ګوره دنیا انتهایی ګرمه ده، صحیح ده، ګرمه وه. بیا چې کله دا په ټیم سره یخېدله نو په دې باندې ارت کرست راغی، صحیح ده که نه؟ او ارت کرست چې کوم کله راغی لکه مطلب سکروټه یا سکور چې کله بل وي که نه، مطلب کله بلیږي نو څوک ورته سکور وایي بل او څوک ورته سکروټه وایي. نو هغه باندې د پاسه که تاسو خیال کړی وي نو ټایم په ټایم باندې چې کله هغه یخېږي ټایم یې کېږي نو ایره پې د پاسه راځي، راک پې د پاسه راځي، جوړېږي پې ایره، صحیح ده. نو دغه شانتې دنیا چې کله یخېدله نو په دې باندې د پاسه هم یو لیر جوړ شو چې هغې ته مونږ اوس څه وایو؟ ارت کرست ورته وایو. بیا چې کوم دی تاسو ته پته ده چې کولینګ تھنګس چې کوم دي کله چې یو څیز یخېږي نو هغه سوکړاوېږي، صحیح ده که نه؟ سوکړاوېږي، کنټریکټ کېږي. نو چې کله دغه شان لکه مطلب کله چې په دې سکور باندې د پاسه دایره جوړېږي نو دا ایره ګوره داسې هواره نه وي، په دې کې جری هم وي داسې، صحیح ده. مطلب که دا ستاسو سره بل سکور دی بلیږي داسې او په دې باندې د پاسه ایره جوړه شي نو دایره چې کوم ده نو دا ایره داسې نه وي چې دا بس مطلب اوار یو دغه وي، نه، په دې کې هم داسې لارې لارې شانتې وي. تاسو چېرته چک کوئ بس بل سکور چې کله یخېږي نو په هغې باندې د پاسه ایره جوړېږي او دغه ایره داسې اوار نه وي، په دې کې چې کوم دی نو جری وي داسې کندې کندې شانتې پکې وي. نو دغه شانتې چې دنیا کله یخېدله نو په دې کې سوکړاوېدل کېدل نو څه ځایونه پکې څه شول؟ لاندې شول، کندې کندې شوې، او څه ځایونه پکې بره بره شول، صحیح ده. نو چې دا کوم بره ځایونه مطلب ریجز او فروز پکې جوړ شول، نو چې دا کوم ریجز و دا بره ځایونه نو دا غرونه شول، مطلب مونږ ورته غرونه وایو. او چې دا کوم لاندې ځایونه نو دا زموږ سره هوارې علاقې شوې او کندې بندې شوې، صحیح ده، مطلب سمندرونه وغیره شول. خو په دغه ټیم کې اوبه نه وې نو سمندر لا نه و، خو صرف مطلب لاندې علاقه او بره علاقه، دا کنسپټ و، صحیح ده. بیا څه چلو شو؟ کولینګ تھنګس ریلیز ګیسز، او کله چې یو څیز یخېږي نو هغه به ګیسز ریلیز کوي، بړاس ترې به راخېږي، ګیسونه ترې ریلیز کېږي. د دې ساده مثال به زه تاسو له دا درکړم چې مثال کې طور پر تاسو کله چېرته چکر له لاړ شئ او اور باندې څه دغه کې پاخه کړئ او د هغې نه بعد بیا ستاسو ذهن کې دا خبره راشي چې یاره دا اور اوس ختمول غواړي، هسې نه چېرته سکروټه بل ځای ته لاړ شو، چېرته اور ونه لګي په ځنګل کې یا په بل څه کې، نو تاسو په هغې باندې څه وکړئ؟ اوبه پرې ور واړوئ. چې اوبه پرې کله تاسو ور واړوئ نو هغه چې کوم سکاره وي بل نو هغه داسې بړاس شانتې وکړي، صحیح ده. نو دغه شانتې چې کله دا ځمکه یخېدله نو د دې نه والکینیک ایرپشنز کېدل او دغه شانتې نور یخېدل چې کله کېدل نو د دې نه څه جوړېدل؟ ګیسز ترې بهر ته ریلیز کېدل، صحیح ده. چې کله ګیسز لکه چې کله ګیسز ریلیز کېدل نو اټماسفیر جوړ شو، صحیح ده. مطلب زمونږ چې کوم زمونږ د پاسه چې کوم د هوا دا لیر دی دې ته مونږ څه وایو؟ اټماسفیر ورته وایو. نو دغه شانتې ګیسز ریلیز شول نو بره اټماسفیر جوړ شو، مختلف قسم ګیسونه راغلل. دغه اټماسفیر چې کوم دی دا ریډیوسینګ اټماسفیر، مطلب په دې کې د هایدروجن کنسنټریشن ډېر زیات سیوا و. چې د هایدروجن کنسنټریشن پکې ډېر زیات سیوا و نو بره چې کوم دی نو زموږ سره به مختلف قسم ریاکشنې کېدلې. چې ریاکشنې کېدلې نو هایدروجن چې به د کاربن سره میلاو شو نو مطلب CH3 او CH4 وغیره به جوړول، چې د نایتروجن سره به میلاو شو نو NH3 به جوړول، صحیح ده. او چې د اکسیجن سره به میلاو شو دغه هایدروجن نو واټر به جوړول. خو دغه واټر چونکې دا انوایرمنټ ډېر زیات ګرم و، صحیح ده، دا مطلب یونیورس ډېر زیات ګرم و، نو په دغه ټایم کې دغه واټر داسې د لیکوډ فارم کې نه وي، دا د ویپرز په شکل کې وي. نو واټر ویپرز به و. بیا چې کله کنډنسیشن کېدو مطلب کولینګ کېدو، څنګه چې ځمکه یخېدله نو دغه شانتې چې د بهر کوم اټماسفیر و نو دا به هم یخېدو. نو چې کله دا واپس یخېدو لکه تاسو وګورئ که نه، کله چې تاسو چای پخوئ نو د هغې نه چې کوم بړاس لاړ شي او د پتیلې په سر پسې ونښلي نو هغه چې کله واپس یخېږي نو واپس مطلب څاڅکي کېږي، واپس ترې اوبه جوړېږي. د واټر ویپرز نه چې د ګیس په شکل کې دغه د اوبو دغه قطرې دي د ګیس په شکل کې نو دغه واپس لیکوډ شکل ته دغه قطرې راشي، صحیح ده، لیکوډ ته راشي، لیکوډ فارم ته. نو دغه شان دي چې ځمکه به یخېدله نو بهر چې کوم اټماسفیر دی دا به هم یخېدل. چې اټماسفیر یخېدل نو د دې سره به دا مختلف قسم ریاکشنې به کېدلې او د دې نه علاوه دغه واټر ویپرز چې کوم دي نو دا به لیکوډ شکل ته راتلل. چې لیکوډ شکل ته راتلل سو رینز پر میلیونز اف ایرز، نو میلیونز اف ایرز باندې چې کوم دی بارانونه به لګاتار چې کوم دی نو بارانونه به کېدل. چې لګاتار بارانونه وشول نو دغه بارانونه موږ خو ووایو چې مطلب څه به غرونو څه به چې کوم دی هوارې علاقې نو دا بارانونه به چې کله په دې غرونو باندې کېدل او مطلب د هوارو علاقو طرف ته او د کندو ته به راتلل نو د ځان سره به یې د غرونو نه څه څه حصې راوړلې، کیمیکلز وغیره خاوره وغیره به چې کوم دی هم لږه ډېره راوړله او دا ځایونه به چې کوم دی نو د اوبو نه داسې ډکېدل، صحیح ده. دا زموږ سره اوبه به ورو ورو راتللې، صحیح ده. بیا چې کله زموږ سره مطلب اوبه راغلې نو څه چلو شو؟ سمندرونه جوړ شول، صحیح ده، مطلب سمندر زموږ سره جوړ شو. بیا
څنګه چې کیمیکلز زموږ سره د باران کېدو د غرونو نه د سره کیمیکل راوړل او کوم چې دلته کې کوم الریډي کوم ځمکه ده نو په هغه کې هم کیمیکل شته کنه او څه کیمیکلز چې کوم دی نو هغه سبب دا کله چې مطلب اټماسفیر نو موږ وایو کنه چې په دې کې به زموږ سره NH3 او CH3 CH4 وغیرہ چې کوم زموږ سره مختلف قسم کیمیکلز دي نور هم نو چې باران به کله کېدو نو د ځان سره به دغه کیمیکلز هم لاندې راوړل صحیح ده کیمیکلز به چې راوړل لاندې نو بیا څه چلو شو دلته کې مطلب زموږ سره کیمیکلز هم موجود دي او اوبه هم موجود دي نو انټریکشن کېدل د اوبو په منځ کې او د کیمیکلز د خاورې په منځ کې چې کوم دی نو انټریکشن وکړي لکه ګوره دلته چې زموږ سره دا اوبه دي کنه او دا چې کوم دی زموږ سره د ځمکې هغه ځای دی نو په دې ځای کې چې کله تاسو کې لیدلې وي د نیر نه غاړه شوه یا د ډنډ غاړه شوه یا چې کوم دی د سیند غاړه شوه نو هغې کې چې دا اوبه داسې چپې په چپې باندې ځي او د هغه خاورې سره بار بار انټریکشن کوي نو هلته کې سم لخې جوړېږي داسې خټه شانتې جوړېږي صحیح ده نو دغه شانتې دلته به هم انټریکشنز کېدل او خټه شانتې جوړه شوه صحیح ده مطلب خټه به جوړېدله او دلته کې چې کوم انارګینیک کمپاونډز وو نو هغه ورو ورو ارګینیک کمپاونډز ته چینج کېدل څه شول شروع شول صحیح ده بیا چې کله ارګینیک کمپاونډز ته جوړېدل چینج کېدل شروع شول بیا چې زموږ سره چې کوم دی ورو ورو داسې ارګینیزمز راغلل چې هغوی د خپل نسل سیوا کولی شو مطلب ریپروډکشن به یې کولی شو او د خپل ځان په شانتې به یې نور راوړلی شول نو زموږ سره سیمپل ارګینیزمز راغلل چې کوم ته موږ څه وایو پروکیریات هغه ارګینیزمز دي چې په دوی کې نیوکلیس هم نشته او ممبرین باونډر ارګینیزمز پکې هم نشته دا سیمپل ارګینیزمز دي نو سیمپل ارګینیزمز دلته جوړ شول صحیح ده سیمپل ارګینیزمز نه بیا زموږ سره چې کوم پروکیریاتس دي نو د هغې نه بیا څوک راغلل یوکیریاتس راغلل ٹھیک شو کنه مطلب لک کمپلیکس ارګانیزمز نیوکلیس پکې راغلل میټوکاندریا ګالجیواډز انډوپلازمیک ریټیکولم کوم چې سایټوپلازمیک ارګانیلز دي هغه هم پکې راغلل دغه یوکیریاتس کې بیا زموږ سره چې بچا کې کلوروفیل کلوروپلاست نو هغه امیبا ته چینج شول مطلب امیبا او امیبا لایک ارګانیزمز نور داسې نو د دې نه بیا زموږ سره چې کله بیا ټایم په ټایم باندې داسې ایولیوشن کېدو نو مطلب انیملز مختلف قسم انیملز دي نه جوړ شول صحیح او چې په کوم کې به کلوروفیل کلوروپلاست وغیرہ موجود وو نو هغوی کې به ایولیوشن کېدو داسې په ټایم باندې د یو نه بل قسم او د بل نه بل قسم او مطلب زموږ سره چې څومره پلانټس دي بوټي دي نو دا راغلل ټیک ده اوس داسې ویل کېږي چې کوم زموږ سره دا په دې لاره باندې داسې زموږ سره د انسان ایولیوشن هم شوی دی بس ډفرنس صرف دا دی چې ساینټسټ د الله تعالی حکم نه مني که نه مطلب هغوی د الله تعالی د حکم نه دی خبر کوم چې غیر مسلم دي او د ډاکټر اسرار مطابق دا خبره ده چې یا مطلب که ایولیوشن په دې لاره باندې داسې راغلی دی نو د الله تعالی حکم پکې شامل دی بس چې د دې شکل نه دې شکل ته چینج شه نو انسان چې کوم دی نو که ته داسې راغلی دی چې د خټې نه جوړ شوی دی نو دې ځای کې تاسو وګورئ څنګه چې زموږ سره موږ ووایو چې مطلب دا اوبه او دا خټه چې دا خاوره چې کله د یو بل سره انټریکشن کوي او سم داسې خمیره شي سم داسې واغږلی شي نو دا زموږ سره هغه خټه ده چې د دې نه په دې طریقه باندې هم ایولیوشن ساینټسټ وایي چې شوی دی او راغلی دی صحیح ده که نو مولانا روم چې کوم دی نو هغه هم وایي زموږ سره د ایولیوشن په باره کې خبره کړې ده ټیک ده نو دا خبره ده زموږ سره چې تاسو اوس که وګورئ قرآني آیات ته وګورئ او ساینس ته وګورئ نو مطلب د خټې نه پیدا شوی دی نو دلته کې تاسو کتلی شئ چې خټه بیا اخوا چې کوم نور آیاتونه دي هغې کې وجعلنا من الماء کل شیء حی چې مطلب زموږ سره زندګي د سره پیدا شوې ده د اوبو نه نو دلته تاسو وګورئ مطلب دا اوبه دي که نو د اوبو نه زندګي شروع شوې ده نو ساینس د اوبو نه هم دغه خبره کوي نو اخوا به مونږ چې کله وایو چې د اوبو نه نو هغې کې به مونږ دې قصې نه بیا راځو چې یا مطلب دا مونږ مخکې ډسکس کړی دی نو دلته دا ډسکس شو ټیک ده ښه اوس دې ځای کې تاسو وګورئ مطلب په اولني آیات کې دا خبره دی آل ټینګز ګوډ الله تعالی ټول څیزونه ښایسته پیدا کړي دي مزېدار پیدا کړي دي او کلی چې کوم دی نو خټې ته وایي چې لکه انسان د خټې نه پیدا شوی دی ټیک ده ښه دا چې کوم دی زموږ سره اریجن اف لایف او مطلب زموږ سره د هغې په باره کې دی چې زندګي څنګه شروع شوې ده دویم نمبر هم زموږ سره داسې د اریجن اف لایف په باره کې دی چې مطلب زندګي څنګه شروع شوې ده نو ولقد خلقنا الانسان او یقینا پیدا کړی دی موږ انسان من سلالة من طین د چاڼ شوي خټې نه ګورئ تاسو ته مې ووایي که نه چې مطلب دا اوبه چې کله راځي او دې ځای سره لږې لږې داسې نو دا خټه دا لښې چې کوم وي دا سم چاڼ شوی که نو د دې ځای نه هم دا ثابتېږي چې مطلب داسې ده صحیح ده نو بیا په دې انګلیش کې ورته تاسو وګورئ نو مین فرام ا پروډکټ اف ویټ ارت صحیح ده مطلب ویټ ارت کوم چې لمده خټه وي لمده خاوره وي لمده ځمکه وي صحیح ده ښه دا درېیم نمبر هم د اریجن اف لایف مطلب د زندګۍ د شروع کېدو په باره کې دی خلق الانسان پیدا کړی دی انسان من صلصال کالفخار د وچې کړنګېدونکې خټې نه په شان د ټیکري یا د کودري صحیح ده صلصال چې کوم دی څه ته وایي دا هغه مټینه خاوره نه وي هغې ته وایي او کالفخار مطلب په شان د ټیکري ټیکره دې ته وایي چې د خټې نه څه څیز جوړ کړي او بیا یې په اور پوخ کړي او هغه کړنګاری کوي او کړنګېږي شان دی صحیح ده مطلب کله چې دا کولال نه
د کولال چې کله سیس جوړ کی کنه مطلب سلوخه موخه جوړ کی خزانه جوړ کی یا بل څه د سلوخه جوړ کی خوري او بیا هغه ته دسی او اور باندې پوخ کی او بیا ورل دسی ټک ورکی او لکه مطلب هغه دسی आवाज شانتي کې دې ته ټیکري و یا چې کوم دې کولري ورته نو دسی کار دی چې ګوره مطلب الله تعالی انسان وي دغه مټینه خاور نه پیدا کړی دی صحیح ده چې کله کولال دغه مټینه خاور نه څنګه د لوخي جوړیو بیا د سپلنګي کې شانتي نو مطلب انسان هم دغه نه پیدا شوی نو دلته موږ تاسو راشي مطلب په دې چې هغه مټینه خاور هغه لخي شانتي هغه د هغه جوړ شوی شانتي خاور چې کوم دی موجود وي او دا هغه په ذریعہ باندې وي چې اولوشن داسې راغلی دی ٹھیک ده ښه بل دی زمون سره چې کوم دی بل آیات دی دا هم زمون سره د اوريجن اف لایف په باره کې دی وایي چې الله خالق كل شيء الله تعالی پیدا کوونکی د هر یو سیز دی او هو على كل شيء وکیل او دغه الله تعالی په هر یو سیز باندې نگران او ذمہوار دی مطلب الله تعالی دغه سیز پیدا کوونکی دی پیدا کړی دی الله تعالی او بیا چې کوم دی د دې ذمہوار دی مطلب د دې د حفاظت او د رزق وغیرہ چې کوم دی نو د دې سره ذمہوار دی الله تعالی نو په دې کې تاسو ته وایي چې الله تعالی ټول سيزونه پیدا کړی دي نو مطلب دا شان چې په دې طریقه باندې راغلي دي داسي نو د الله تعالی په حکم باندې راغلي دي الله تعالی ورته ویلي چې د دې شکل نه دې شکل ته چینج شه بس الله تعالی امر پکې شامل دی او په دې طریقه باندې الله تعالی ټول سيزونه پیدا کړی دي ساينس دا وایي ها اخري نمبر په دې پارت فاست کې زموږ سره صحیح ده بل پارت بیا ان شاء الله دا نور آیتونه په دویم پارت کې کوو دا زموږ سره پارت فاست کې اخري آیات دی چې سبحان الذي پاکی د هغه ذات لره خلق الازواج كلها چې د ټولو سيزونو جوړې پیدا کړې دي مما تنبت الارض په هغه څه کې چې راټوکوي ځمکه ومن انفسهم او د دوی په خپل ځانونو کې ومما لا يعلمون او په هغه څه کې چې دوی نه پوهیږي صحیح مطلب الله تعالی هغه ذات دی چې په هر څه کې جوړې پیدا کړې تاسو وګورئ مطلب د چرګانو کې جوړې دي خزنر دي په غواګانو کې په انسانانو کې په هر څه کې چې کوم دی مطلب سری جوړې دي بیا وایي چې مما تنبت الارض په هغه څه کې چې ځمکه راټوکوي په فصلونو کې تاسو وګورئ نو خزونري صحیح ده مطلب په ونو بوټو کې یا په فصلونو کې چې کوم دی نو خزنروي او یا چې کوم دا ګل راځي نو په دې کې هم خزې سونري حسابي ټیک ده ومن انفسهم او د دوی په خپل ځانونو کې نو تاسو وګورئ په خپل ځانونو کې نر او خزنر سره او خزې انسان صحیح ده نو مطلب زموږ سره چې کوم دی په خپل ځانونو کې هم جوړې دي ومما لا يعلمون او په هغه څه کې چې دوی پې نه پوهېږي نو ډېر څیزونه داسې دي چې مونږ پې نه پوهېږو په هغې کې الله تعالی لکه مطلب په اټم کې چاته تر اوسه پورې څه پته وه چې پازیټیو هم پکې دی او نیګیټیو هم پکې دی په بجلۍ کې چاته څه پته وه چې پازیټیو هم پکې دی او نیګیټیو هم پکې دی دا شانتې نور هم ډېر څیزونه دي چې انسان لا په هغې باندې نه پوهېږي الله تعالی وایي چې په هغې کې هم ما جوړې پیدا کړي دي دویمه نور چې کوم آیاتونه دي نو هغه به انشاءالله په دویمه حصه کې وایو ټیک ده خو دا چې کوم مطلب راکړل شوی دی چې کوم دویم آیات دی په هغې کې زموږ سره ویټ ارت راغلی دی چې مطلب لام د خټه په دریم آیات کې مین اف کلی مطلب انسان د خټې نه پیدا شوی دی پاټر چې کوم دی دغه کولال ته یا دغه څیزونه چې کوم جوړ شوي دغه کریټر اف آل ثینګز الله تعالی خالق دی پیدا کوونکی دی د ټولو څیزونو او په آخري نمبر چې کوم موږ ووایو نو دا د سیکشوال پیرز په باره کې کړی دی چې مطلب سیکشوال پیرز دي مطلب نر او ښځه ده ټیک ده اوس داسې کار دی چې مونږ خو دا وایو چې مطلب دا قسم ریاکشنې کېدلې دلته او دغه شانتې زموږ سره ایولوشن شوی دی نو د دې ریاکشن لپاره انرژي د کوم ځای نه راتله صحیح ده کله چې ریاکشن کېږي او د کله چې بانډونه جوړېږي نو مطلب د هغې لپاره د انرژي ضرورت وي نو دا انرژي ولې د کوم ځای نه راتله چې مطلب د یو څیز نه بل جوړېدو د بل نه داسې که نه مطلب زموږ سره دا کیمیکل ریاکشنز چې کوم کېدل دلته په شروعات کې نو هغه زموږ سره د دې لپاره انرژي د کوم ځای نه راتله نو لایټنینګ په هغه ټیم کې به په انسان کې په اسمان کې چې کوم دی نو ډېر زیات لایټنینګ کېدو تندر او ګز ګزارې وغیره به کېدو نو هغې کې هم ډېره زیاته انرژي نو هغه انرژي به استعمالېدله د دې نه علاوه دویم نمبر باندې الټراوایلټ ریډیشنز به راتلل د لمر نه به الټراوایلټ ریډیشنز راتلل ځکه چې اوزون په هغه ټیم کې نه و اوزون لیر په هغه ټیم کې نه اوزون څه څیز دی دا د اکسیجن نه یو لیر جوړ شوی دی صحیح ده حفاظتي یو لیر دی خو په هغه ټیم کې دا لیر نه نو الټراوایلټ ریز به راتلل نو هغې به چې کوم دی انرژي پرووایډ کوله او والکینیک ارپشنز به کېدل لاوا به راوتله ټیک شو د ځمکې نه به لاوا راوتله والکینیک ارپشنز به کېدل نو هغې کې هم ډېره زیاته انرژي چې کوم دی نو بهر ته راوځي نو هغه انرژي وه بیا به تاسو وایئ چې مطلب اوزون نه و نو څنګه زندګي شروع شوه نو داسې کار دی چې کله زموږ سره اولني پروکیریاټس راغلل نو په دې پروکیریاټس چې کله زموږ سره کلوروفیل پکې راغی په سیمپل کې نو هغې کې اولني زموږ سره سیانوبیکټیریا راغله او تاسو ته پته ده چې سیانوبیکټیریا زموږ سره پروکیریاټیک ارګانیزم دی او دې کې کلوروفیل موجود دی او دا فوټوسینتھیسس کوي ټیک شو نو مطلب په هغه ټیم کې 1% اکسیجن او نن سبا چې کوم پریزنټ 21% دی نو دا زموږ سره ورو ورو بیا دغه شانتې چې کله کلوروفیل راغی او فوټوسینتھیسس به کېدو اکسیجن به په فوټوسینتھیسس کې ریلیز کېدو نو بهر به زموږ سره د اکسیجن مقدار سیوا کېدو او اوزون لیر هم بیا ورو ورو جوړ شو ټیک ده
څنګه چې تاسو ته ما وویل چې د هول قرآن اینډ بایولوژیکل ساینس کې دا پارت 1 دی، اولنۍ حصه ده. په دې کې موږ صرف یو څو آیاتونه وکړل. پارت 2 کې به بیا موږ نور آیاتونو ترجمه کوو د خیر سره، او هغې کې به نور ډیټیل باندې ځو. او بیا د دې آیاتونو نه پس به انشاءالله زه یو لیکچر په دې باندې هم اخلم چې کریشن اف د یونیورس صحیح ده، یا اریجن اف لایف، یا چې کوم دی مطلب زموږ سره بیگ بینګ تیوري چې کوم ده. ټیک شو؟ نو مطلب زموږ سره چې کوم دی په هغې باندې څنګه چې الله تعالی ورله هم اشاره ورکړې ده په قرآن مجید کې. په دې پارت 2 کې به موږ ووایو چې الله تعالی وایي چې د ځمکه او اسمان څه دا یو، او بیا دا چې کوم دی نو موږ څه کړل بېل کړل د یو بل نه، ففتقناهما مطلب دا موږ د یو بل نه څه کړل جدا کړل، بېل هم کړل. نو ساینس کې هم بیگ بینګ تیوري چې کوم دی نو شوې ده. انشاءالله مونږ به چې کله دا آیاتونه مکمل شي پارت 1 انشاءالله هم وشو، پارت 2 چې کله وشي د هغې نه پس به بیا په ایولوشن باندې یا مطلب په کریشن اف د یونیورس یا چې کوم دی ارجن اف لایف یا مطلب بیگ بینګ تیوري، نو په هغې باندې به انشاءالله په ډیټیل باندې کلاس اخلو. هغې کې به بیا تاسو ته نور هم پته ولګي چې مطلب قرآني آیاتونو ځای په ځای باندې یا چې کوم دی د مولانا طارق جمیل، طارق مسعود صاحب، طارق جمیل صاحب، ډاکټر اسرار صاحب، ډاکټر ذکر نایک، مطلب دا مختلف چې کوم عالمان دي نو د دوی حوالې او دغه شانتي د قرآن او حدیث حوالې او دغه شانتي د ساینس په بنیاد سره به مونږ هغه لیکچر اخلو انشاءالله. هغې کې به تاسو ته نور هم پته ولګي چې مطلب ایولوشن طرف ته اشاره شته داسې، خو صرف دا ده چې ساینټسټ خدا نه مني کنه چې مطلب د الله تعالی په حکم سره شوي دي، او زمونږ دا یقین دی چې مطلب څه کار هم کېږي نو د الله تعالی په حکم باندې کېږي، نو دا خبره پکې کېدی شي. ټیک ده؟ نور انسان چې کوم دی نو الله تعالی که ډایرکټ پیدا کړی د خټې نه، نو هم دغه وایي چې د خټې نه پیدا کړی، او چې کوم ساینس راځي نو هغه هم وایي چې په دې لاره باندې داسې راغلی دی، نو دلته هم دا اشاره ده چې د خټې نه پیدا دی. ټیک ده؟